زموږ د فنکاران دي ډېر کم خلک دي چې هغوی به دین طرف ته وي خو ډېر اکثریت پکې داسې دی چې هغوی نه مونځ کوي نه اودس کوي نه څه کوي مسلمان چې د دین نه لاړو د مونځ پرېښو د روژه پرېښوه د نیک کارونه پرېښوه تباه شو یو انسان د مرګ په بستر پروت وي مړه زه ښه کېږم نور هم ورته وي ته به ښه کېږي نو ده چې کوم دی دی په دې امید لیکي چې مړه به ټول عمر به دا دغه یو دا مزې چرچې به او دا به دغسې دا ښځې هم دي او دا جامې او دا جوړې او دا خوراکونه او دا دغه خو چې بیمار شي او هسپتال ته یې څنګه پوځې بس جاړي والله دا نشته والله دا نشته زمونږ یو ډېر ښه مزاحیه دا کار و خدای دې وبخي میراوت زمونږ ډېر ښه یار دوست هم و زه ورکوټ یم چې دي دا کار شروع کړی او ګټه وټه پېښور دوبۍ کراچۍ او چې بیا کله بیمار شو نو ګیلې کولې د خلکو نه زامن یې کولې نو ده په دې ټول عمر کې یو روپۍ هم نه ده جمع کړې فلم انډسټري زموږ برباد شوه همدغې مفاد پرستو خلکو لاسه برباد شوه چې یاره خپل ځان پکې ریکور کړي چې یاره بس ما پکې ځان له کور جوړ کړي ما پکې ځان له ګاډۍ وغځي پروډوسر که غر کېږي نو غرق دي شي دقه وجه ده خو دغه ډایرکټر هم بیا په چنده کې ښخېږي اصلي کار خو د میک اپ مین نه دا خو ټولې بدرنګې ښځې دي دا خو دې ښایسته کوي پوه شوې دا څومره دي که نه په خپل شکل کې هم که دا دې خلکو ته وګورې خلک به ترې ویېرېږي دې کې خو موږ سره خالده یاسمین ده فرا ده سلما سواتی ده دا راجا دی زموږ د ټي وي ډېر ښه اکټر دی چې دلته رښتې شوي دي او مطلب دا چې اوس دی روان دي نو چې هغه کمې جینکۍ یا کمې خویندې میندې هغې ځان سره بوځي نو مسله او لانجه پکې په دې جوړه ده چې هغه یو وایي چې زه به ورسره خور نه پرېږدم بل وایي زه به ورسره ترور نه پرېږدم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قدرمنو مراد علی کاټلنګ ما د فرواز ټي وي لخوا او د وخت موجود ما په پیښور کې د یو ټیلی فلم په سیټ باندې چې د ډرامې نوم دی تبه نه ځي قدرمنو د پروډوسر چې کوم دی هغه سراج علي خان صاحب دی او د رائټر او ډایرکټر چې کوم دی هغه فرمان مرزي صاحب دی تاسو پر پیژندل نوم دی قدرمنو زه یو خبره ډیر په جارو کوم کومه فلم فارمیټ کې وګورو نو فلم کې چې ډایرکټر کم ارشد خان صاحب دی نو هغه د ټول نه په محدود بجټ کې په کم بجټ کې ښه فلم جوړي په ډرامو کې موږ وګورو نو فرمان مرزي صاحب دی چې په کم بجټ کې ډیر په محدود بجټ کې یو خصي جوړي دا دوی ښه کوالټي ده بهرحال دوی سره خبرې کوو السلام علیکم وعلیکم السلام مراد اخی جوړې زموږ د ملاقات ها ملاقاتونه خو کېږي او ډرامې په سیټ باندې کېږي او دې ځل خو مونږ سپیشل تاله دعوت درکړې چې ته راشي او دا زموږ یو ملګری سید رضا چې هغه مخکې ډېرې ښې ښې ډرامې کړي دي نو هغه وایي چې یاره د افغانانو پاکستانانو د دې په دود دستور او د دې په پښتو او په غیرت یو ورکوټ شاه سکرپ هم لیکلی دی کوشش هم کړی دی عوامو ته ګورو چې څنګه یې خوښوي یې که نه یې خوښوي یاره په کار هم دا ځکه نن سبا موږ ګورو هغه ټرینډ هم روان دی ډېر خلک په دې کې نیګیټیو خبرې هم کوي چې یاره افغانان په پاکستانو پسې خبرې کوي پاکستان په افغانو پسې خبرې کوي نو زه هم که دا ډرامه دي موضوع تاسو داسې جوړه کړې ده زه هم که دا ډرامه خلک وګوري نو هغې خلکو کوم چې نیګیټیو خبرې کوي نو د هغوی خوله به بندې شي ستاسو خبره ټیک ته ګوره ښه او بد په هر ځای کې شته دلته به هم ښه او بد دي هلته به هم ښه او بد دي خو زه خو وایم چې زمونږ پښتنو کې ښه ډېر دي او بد به کم وي او مونږ کوشش دا کړی دی چې مونږ یو مسلمانان یو خپلو کې وروڼه یو پښتانه یو دلته هغوی ډېر په عزت وخت تېر کړی دی دې خلکو ولې عزتونه ورکړي دي او دې هغه د انصارو کردار ادا کړی دی او هغوی د مهاجرینو کردار ادا کړی دی نو تقریبا چې دا ډرامه خلک وګوري نو پوه به شي بالکل او دلته چې کومې مطلب تقریبا 40 سال دوی تیر کړي دي نو په دې کې یو بل کې پاکستان کې په خپلو کې رشتې شوي دي یاري دوستي شوي ده ورورولي شوي ده نو هغوی چې کوم جدایي ده راځي اوس نو یقینا چې ډېر مسله هم دی کې دا ده چې دلته رشتې شوي دي او مطلب دا چې اوس دی روان دي نو چې هغه کمې جینکۍ یا کمې خویندې میندې هغې ځان سره بوځي نو مسله او لانجه پکې په دې جوړه ده چې هغه یو وایي چې زه به ورسره خور نه پرېږدم بل وایي زه به ورسره ترور نه پرېږدم همدغه مسلې دي بل مطلب هسې هم چې مطلب بنده هفته نیمه یو ځای کې تېره کړي او یاري دوستي جوړه شي نو چې هغه جدا کېږي نو ډېر ګران چې 40 سال په یو ځای کې بنده تېر کړي او د هغوی جدایي راسي نو دا خو بیا نور ډېره غټه خبره دا خو اول چې دی راتلل نو د دې څه حال و ځکه ملک یې پرېښو کورونه یې پرېښو بچي بیا چې دلته راغه دلته خیر دلته خو سره زمونږ خلکو ډېر څه وکړه خو اوس دلته آباد شوي دي کورونه دي کاروبارونه دي روزګارونه دي او زمونږ هم کوشش دا دی چې دې کې ډرامه کې مونږ داسې خولی دي که نه زه خو یم چې لیږي نو په عزت یې ولیږي
په طریقه په عزت کومه ګورو سید رضا صاحب ډیر مدبات کم بیکو کو په دې ډراما کې هغه چې مغه ما تاسو کو هغه چې را دي کہانی سکرپټ چې دا کہانی ما وریدا نو ما دا کریکټر وځه خامخ کوم دا وی په والی سره ډیر وفادار سید رضا تقریبا واتلس کاله پس اراغه اوس دا کارم پرې خې دي خو بدا سکرپټ دا غنه بغیر کېدونه هغه دا وکړو او ډیر ښه کړی دی امید دی چې دا ون وخښ شي او هغه د دین مخکې مغه تقریبا د افغانانو کریکټر ډیر زیات کړي ډیر پاپولر شوی پای کې دا ډرامې ګړي او ما ولا زابغانې ما بیا لولې نشي دا د درې سلو ډرامې ولا مونږ کړي هم ډیر ښه خلکو کتلې وي او ان شاء الله چې دا به دا غي نمخي او چې موضوع دا سیدان سبا ټرند هم داسې نو یقینا چې دا بخټ ان شاء الله خړ موږ خپل طرف کوشش کړې دي او دا لارو د بر پښتنو خیال ساتلې دي پدې کې هنرمندان تاسو رسو پدې کې هم سره خالد یاسمین دا فرادا سلمہ سواته دا د راجا د زموږ د ټي وي ډیر خېکټر دی او نورم پکې دا سړي دي او د کې خاص کر زموږ یو میک اپ مین دی سکندر هغه پکې ډیر په شوق کار کړی دی یا اکثر لا په سټ باندې نا وخت زی خو دې لا پته نه کېږي د څنګه په وخت راغلی دی یا خو ولاغه پیسې ډېرې ورکړي د پیسو شوقي دی که نه په ډرامه کې په فلم کې کوم ګورو د هر څه پکې خپل کریکټري د ډایرکټر د کیمرامین دار څخه خو د میک اپ مین پکې مین رول دی چې هغه میک اپ مطلب یو کریکټري هغه کریکټر د اکټر نه نباسي ته وړاندې بولاغه ګیټ اپ هولیا جوړه چې میک اپ مین ستا بیکار اصلي کار خو د میک اپ مین نه ټول بدرنګ خزي دي دا خو دې خسته کوي پوه شئ دا څومره دي که نه په خپل شکل کې مقدا د خلکو ته وګوري خلک به نه ویریږي دا ټول کمال د سکندر دی و دی په دې سکندر ما یو ډرامه هم جوړه کړې وه دا اکټر هم دی او راتلونکي ډرامه کې دی را روان دی سکندر ډېر نایس انسان ډېر په سیټ باندې چې هم موجود دي نو مطلب بنده خپه کېږي نه بس بل خو خبرې ته نه پوهېږي خپلې خبرې کوي که نه کار کم کوي او خبرې ډېرې نو مطلب ډرامې په حوالې سره د ډرامې ته مطمئن چې ان شاء الله موضوع هم خدای ان شاء الله زمونږ ډرامې مخکې خلکو کتلي دي اوس هم کتلي دي او بله د ټولو نه غټه خبره دا ده چې تاسو خبره وکړه که نه اوس که ارشد خان دی نو هغه هم بجټ کې فلمونه جوړوي مونږ هم جوړوي او په ډېرو پیسو خو هر سړی جوړوي ته هم پې جوړولی شي او که نه چې په لږو پیسو باندې ښه کار وکړي که نه نو هغه کار دی بل دا چې یو سړی پیسې لګوي پروډوسر دی هغه به ته نقصان نه بچ کې چې ته پروډوسر نه نقصان ورکړي خو بس به لاړ شي نو فلم به څوک جوړي ډرامه به څوک جوړي اصل فلم انډسټري زموږ برباد شوه همدغې مفاد پرستو خلکو لاسه برباد شو چې خپل ځان به ریکور کړي چې بس ما پکې ځان له کور جوړ کړي ما پکې ځان له ګاډي وغځي پروډوسر که غر کېږي نو غر کړي شي دقه وجه ده خو دغه ډایرکټر هم بیا په چنده کې ښخېږي دا څومره فنکاران چې مونږ وکاته ورزار چاته دا یو خبره کومه زمونږ چې کوم عالمان دي ښه خلک دي هغوی به ډېرو کمو پیسو کې ګزاره کوي د هغوی مرګ ژوند ډېر په ښایسته والي او دا فنکاران شو دا که ښځې دي که سړي دي اکثر له چې بې لږ وخت تېر شي ما سره حکومت دا ونه که ما سره حکومت دا ونه که هلکه ته چې دا ټول عمر دا ګټه کړې دا دې څه که هغه بله ورځ زمونږ یو ډېر ښه مزاحیه دا کار و خدای دې وبخي میراوت زمونږ ډېر ښه یار دوست هم و زه ورکوټ یم چې د دا کار شروع کړی او ګټه وټه پېښور دوبۍ کراچۍ او چې بیا کله بیمار شو نو ګیلې کولې د خلکو نه زامن یې کولې نو ده په دې ټول عمر کې یو روپۍ هم نه جمع کړي دا غلطه خبره ده پوه شوې او انسان له پکار دي چې دی 10 روپۍ ګټي دوه دې لګوي دوه دې په خپل ځان لګوي دوه دې د خدای په نوم ورکړي دوه دې ځان لږدي دا خبره نو بالکل تاسو خبره صحیح ده لکه تاسو دوبۍ ته شو لاړې قطر ته لاړې انټرنیشنل ملکو دنیا ملکونو باندې وګرځېدې نو اخر ته خو بس خو راوړي کنه تاسو خو نه راځي کنه دا پیسې چرته ځي اخر دا دی ګوره اصل کې دی خو په ځان نه پوهېږي کنه انسان یو عجیبه امید کې شیطان اچولی دی بلې د امید ورکړې که یو انسان د مرګ په بستر پروت وي مړه زه ښه کېږم انور هم ورته وي ته به ښه کېږي نو ده چې کوم دی په دې امید لیکي چې مړه به ټول عمر به دا دغه یو دا مزې چرچې به او دا به دغسې دا ښځې دي او دا جامې او دا جوړې او دا خوراکونه او دا دغه خو چې بیمار شي او هسپتال ته یې څنګه پوزې بس جاړي والله دا نشته والله دا نشته چې بیا مړ شي بیا خلک په چندو کې ښخوي کفنونه هم په چندو راځي او پکار دا دی موږ چې بس د خپل صادر سره خپل غواړو بل صادر سره او بل الله را چې کوم دی باندې پرې دی ټیک شو بجدام یو روزګار دی کوا
او دې سره سره به ته د الله دین مطلب مونږ او داسې یو څه بل شي کې نو ته بیا د فضول کارونو نه دغه فضول خرچونو دغې نه اوس نه څه بچي ګوره دین خو یو داسې څیز دی چې ته کله د دین د لارې نه اخلې. ګوره دوه خبرې دي، یو کافران دي یو مسلمانان دي. کافرانو لپاره خو دا دنیا دی بس ګرځي دي پکې چې څه کوي به کوي که نه، خو مسلمان چې د دین نه لاړو، د مونځ پرېښو، د روژه پرېښوه، د نیک کارونه پرېښوه، تباه شو. د ده په رزق کې، د ده په عمر کې، د ده په ژوند کې برکت نشته. زموږ د فنکاران دي دې کې ډېر کم خلک دي چې هغوی به دین طرف ته وي، خو ډېر اکثریت پکې داسې دی چې هغوی نه مونځ کوي، نه اودس کوي، نه څه کوي. ٹھیک شو فرمان صاحب ستاسو هلته کار وشو مهرباني. بهرحال قدرمنو د تبه نظر ډرامې په سیټ باندې موجود دي. د پروډوسر چې کوم سراج علي خان صاحب دی او رائټر او ډایرکټر فرمان عمر زئی صاحب چې موږ سره غب شپ لګو د ریکارډینګ ډیر په تیزه سره روان دي. ډیر زر به دا په ننداره ټي وي باندې ریلیز کیږي، نو انتظار کوئ.